د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزیر شیخ الحدیث مولوی محمد خالد الحنفي ولایتونو ته د خپل رسمي سفر په لړ کې د هیواد د شرقي زون له دیني عالمانو، ځایي مسؤلینو، متنفذینو او قومي مخورو سره د امر بالمعروف وزارت د قانون د تطبیق، ناوړه دودونو د مخنیوي او په دې برخه کې د همکارۍ په موخه ناستې وکړي. د امر بالمعروف وزارت ولایتي محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 115 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 53 د کورني تاوتریخوالي، 14 د میراث، 11 د غیر شرعي نکاحګانو، 14 د ولور، 10 د نفقې ورکړي، 8 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینې برابرولو او 6 د طلاق قضیې حل شوي دي. د دې وزارت ولایتي محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په ځینو ولایتونو کې 14 لوی دښمنۍ او 48 وړې شخړې حل کړي دي. د غرض محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه په پکتیکا، پروان، بلخ، تخار، سرپل او کابل ولایتونو کې 8 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو هټیوالو سره 218 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.